وایي چې خبیاولی مې ارویش کړی لکه څه چې خبیاولی مې ارویش کړی ګیله ونه که زه سلګۍ نیولې وم مننه کومه شړشمګل صاحب نه مننه کومه د زنه زنه ملکون یې نه پړخي جان غونډه کړل قدرمنه تو څه ګیله ونه کوي زه نه په میخ کې ډېر ښکلي مشرونه شته یې ته میږي احترام لري ځکه که دا مشرون نه وای دا فیصلې ته زنه زنه بچا کړی خو زنه زنه رښتیا چې دغه دوه چې سره په جان کوي دغه ته میږ سالوم دی نه راته خپله ښه پوپېږي خدای مې واورېد خپل کون شته کومه نه کوم یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې څه صفات یې زه چې هر څومره کم دی مخکینی څرا دوی خلک په زړه کې ځیا لري کتابونه خیر روون دي مخکې نه دي چاپ کړي ویله سړی درویغ یی یس یې مو ته ووایي چې که خیر یې پنځه لرئ کتابونه رغولې دي په لیار کې دي تو څه وړه ته زه خبر در کومه چې کتابې ته متوجه شئ داسې نه چې بیا دنه ختم شي یې دغه شاعر نوم دی چې چلی چلی صاحب السلام علیکم ورور ګوري څه د خدای قراری ده خدای دې راته ژوندی را ما کې خو دومره د صفت ځای نشته خو چې تا دومره صفت نه چې چلی صاحب نه داسې الفاظ نه درته لرم تو په سترګه زه څیک نه وینم خدای دې ژوندی لره ملګرو ډېره زیاته مننه خدای مې راته ژوندي لره قربانم شم او شعر دی ما سره وایي چې ای صاحبه ووایا چې څه بلا وهلی ای صاحب ووایا چې څه بلا وهلی او شونډې دې هم تکې تورې څومره پړسېدلی بیا وایي چې بس کړه نور غلا او رشوت وخت در باندې تېر شولو بس کړه نور غلا او رشوت وخت در باندې تېر شولو اوس لکه روسۍ ټکټر له کاره غورځېده بیا وایي چې یوازې نه دوی کېږي هم بچي دا ستا په لار نه ځي یوازې نه دوی کېږي هم بچي دا ستا په لار نه ځي او شپه ورځ د خوب ورک دی چې په څه رنګ اوړېدلی دا باید بیا وایم وایي چې یوازې نه دوی کېږي هم بچي دا ستا په لار نه ځي او شپه ورځ د خوب ورک دی چې په څه رنګ اوړېدلی څه بیموري ده داسې ده او وایي چې تا خو ځان ته سپینې جامې نورو ته د تور غوره تا خو ځان ته سپینې جامې نورو ته د تور غوره وایه د کوثر په اوبو چېرته لمبېدل بیا وایي چې زه خو به دا ومنم چې ته لکه بزرګ داسې زه خو به دا ومنم چې ته لکه بزرګ داسې او پاک رب خو دې ویني په دې هم لږ پوهېدلی او وروستی مقطع دا وایي چې دغه چې د حال وي د چیچلې دا وینا واوره دغه چې د حال وي د چیچلې دا وینا واوره او ورځ به داسې راشي چې ولس ته شرمېدلی خدای ته وشرموي هغه خلک چې خیانات او یایي چې په خپل وطن کې مسافر شوم تکه څه مسافري ورکه کې په خپل وطن کې مسافر شوم سترګې د ډاکې تپېچې دي زه د پوښتنه مننه کومه چیچلي صاحب نه مننه کوم واقعا چې څومره صفات یې مو کړی و کام و داسې شی ووایي چې خلق نه را به خپله پوپېدلی وي زه خو خپله به دا شعري په وزن په کاپیا ایدو که څه شی دي په دانده یې نه پوهېږم خو زنه خلق به پوهېږي یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې دریابي شاعر دی دریابه تان له هغه شیرینه رکوږي چې تېرې سپینې شګې سره یې وځي ته کو په داغنده خوپېری چې ټیټېږي دا یې کړاپر غونځي لونده په دریابه په تال کې وي تفریط وي دا یو داسې شاعر دی چې یعنی د په سترګه مې یوه پېره څیک نه دلدلی دغه شاعر نوم دی چنار ګل قدرمنه دا یې میږ نه ډېره موده به ورکو یس که خیري بیا مشاعره ته رغولی تاسې خپله وینئ دا یو داسې شاعر دی چې د په سترګه مې یوه پېره څیک نه دلدلی د کتابونه چې دي روون دي په لیار کې دي انشاءالله چې ډېر
زر په تاسو ته ورسوم چې مکمل کو غزل په شیرو ډاکړه اوس یې خلی زړه کو واپس پاتو کړه شرف ولي کیو واه دا نیم د شګو مګو څخه خوړل او چې درځي کېدم ډېره مننه تشکر راغلو شاعرانو السلام علیکم ټول ستړي مه شئ ما سره یو شعر ده هیله چې تاسو خوښ شي خو شعر مو سره کوم تاسو خبر یې مونږ خو افغانان یو سکه مو هم افغانۍ ده خو زمونږ تاسو په خوست شهر کې دا بیا کلداره ده لکه د کنټینري موټرو هیله ده چې دغه څه وي مخې پناه شي تاسو اجازه دو مننه تشکر یې چې غاز د ول داسې پرې کړای دا خو په چې کلر چې ګیدم خو پیروي نه پرې کړو مې په لوس کې دارې مننه یې چې زمونږ سکه افغانۍ دو مروجه دي کلدوره زمونږ سکه افغانۍ دو مروجه دي کلدوره مجرمي دکاندار نیټه باندې د تیرې صحت ته د مزیرې مهرباني ما چې کېږي صحت باندې د تیرې نیټه باندې د تیرې صحت ته د مزیرې ببسۍ نه چې سر خلاص کړي نو پرشیږي وکړي داره مجرمي دکانداره ډیزل دی که پترولو قیمت که دی سونو ډیزل که دی پترولو قیمت که دی سونو وبکړي هم ورګاډي موټر وبسي دی کوره مجرمي دکاندار ډېره مننه چې نوي شي سودانو بیا ناس وي ډېر خپانو شروع وي د غلانو چې نوي شي سودانو نو ناس وي ډېر خپانو شروع وي د غلانو چې ورشي دکانه ته خوله در ونیسي بېکوره مجرم یې دکاندار چکلیټ که په دومي دی په مانځ کې لرګي دي زموږ دړې خو وینه چکلیټ که په دومي دی په مانځ کې لرګي دي ګټلې دي حرامې د پیسې دي ګوننګوره نه نه که واښ کمې قدرت شي د ټول به ډېر وچت شي که واښ کمې قدرت شي د ټول به ډېر وچت شي د ټول به را جوت شي د ټولو خاینانو نه به ډاکه کمه ګوره مجرم یې دوکانداره قربان مننه رضای چنارګله نورکینه داسې غله رضای چنارګله نورکینه داسې غله زمونږ نه تپوس نشي تپوس کېږي دی بداره مجرم یې دوکانداره مال ماشه خدای دې ځان دا لاره چې نرګله ورونه یعنی چې ګل د ګلاب بیه سنځله تکاسا ګل د ګلاب بیه سنځله جانانا زلفه مې وګدې دي ثابت هایلنډاو مننه کما قدرمن شعرونه مو یو زندینای شعر د خلک غوښتنه نه کړی وای چې یوره باغ بیا یا کای تاسو اجازه وی دغه یو شعر به زه وایم مننه کم دا یو څه ملګری مې وای چې شعر برتر پیدا کوي ویای چې سر د دای بابار جانانه لخ من زوا خورشه تکاسا سر د دای بابار جانانه لخ من زوا خورشه چې نه لار شامپون بیا په بیخ توندا واخور مننه کم ادم وا پزړه کې چې یو غټ منځای به دیرما دامه و پزړه کې چې یو غټ منځای به دیرما په دوړه لوسای ونسا سار د خوجر با واخور مننه مخو جانانا چې خطل به د تاکمازه تکاسا مخو و جانانا چې خطل به د تاکمازه یمو در به واسش و په ډیزل غوړه واخور مننه او کلمه چول د سار د جوړ و تر نام جانانا
کله مې چې ول د سار د جوړ و تیرې نام جانانه سپکه درکه شویه لږ په ډرکه وچاوه قدرمنې بیا څه شی شوي دي خیر که وچاوه خیر شوي چې شی دي شوي دغه دي چې مخکې مې چې غاګر وکړو اعلان یې سړي وکړو دی لوړو وویل چې دا د راډیو تلویزیون نه بېرته ووایئ اعلان ته غوږ شئ د ناروغۍ اعلان پات غیرت شهامت او شجاعت ورونه شرم حیا ابرو خویندې مال دولت قدرت او عدالت د تر زمان وطن پرستی له حریم څخه دفاع د پلار تران دی خو خلاصه خو دا چې خلاصه چې څوک دی خو د پښتو د سختې ناروغۍ له امله ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې پښتو وینې او مینې ته ضرورت لري که د چا وینه وي سره بروبره وه ویر دې کي او که وینه نه وي سره بروبره نو مینه دې حتمي ویر کي نو هیله همدغه دو چې وړه پښتونه په غیرت مین ورونه خبر وي که ناتاوره مریضه تو چې مري